په یو کلي کې یو خاوند او ښځه اوسېدل چې د خاوند نوم یې سلمان و او د ښځې نوم یې نمونه و. د دوی هیڅ اولاد نه و او د کریا په کور کې به اوسېدل او دواړه داسې عمر ته رسېدلي وو چې دې نه بعده د بوډاوالي نښې شروع کېدل شروع شي. خاوند به هره ورځ بازار ته تلو او بازار کې به یې د یو تاجر سامان به یې بل تاجر ته رسولو او د خلکو سامانونه به یې په ګاډو کې کېښودل، یعنی لوډ کول به یې. یا الله، زه خو ډېر بوډا شوی یم، ما له څه غیباني خزانه راښکاره کې. تر ماښامه پورې به یې سخته مزدوري کوله او ورته به لږې څه پیسې میلاوېدې او په هغې باندې به دواړې ښځې او خاوند ګزاره کوله. د دواړو دا ارمانو چې د بوډاتیب نه مخکې مونږه د حج کولو سعادت حاصل کړو او الله راله ښکلی کور راکړي. خو د خاوند د ټولو نه لوی ارمان دا و چې د مرګ نه وړاندې د حج سعادت ضرور وکړي او د دغه ارمان دپاره به یې لږې لږې پیسې جمع کولې تر دې چې 10 روپۍ یې جمع کړې. هغه وخت کې به د سپینو زرور سکې چلېدې. خاوند یې هغه تیلې پټه ایښې وه او په هره هفته کې به یې یو ځل هغه تیلې راایسته، سکې به یې شمېرلې او د ټنګ ټنګ اواز سره به یې زړه خوشحالېدو. یوه ورځ ښځې خپل خاوند ته وویلو، تر څو پورې به مونږ دغه لږې لږې پیسې د حج دپاره جمع کوو. مونږ خو ډېر زیات بوډاګان یو، کیدای شي چې د دغې دنیا نه رخصت شو، نه به حج وکړو او نه به راته کور میلاو شي. نو بیا څه وکړو؟ زمونږ وس هم دومره دی. دعا وکړه الله به مونږ له څه نه څه وسیله پیدا کړي، خو دې ته به سوال کوو نو څه به کوو؟ په هغه زمانه کې د مسلمانو حالت ډیر خراب و، غربت ډیر زیات و، تعلیم ډیر کم و او بادشاهانو خیال به صرف مالدارانو ته و. هغه غربت کې د ښځه او خاوند اوسېدل او د حج دپاره او د خپل کور دپاره یې پیسې جمع کولې. یوه ورځ یو فقیر د هغې دروازې ته راغی او آواز یې وکړو، د الله په نامه څه راکړې، الله به درته یو په 10 او 10 په 100 درکړي. په هغه وخت د ښځې خاوند په کور کې نه و او چې دغه ښځې د فقیر خبره واورېده نو زړه کې یې خیال راغی، که زه د 10 روپۍ ورکړم او 100 راشي نو زمونږ د حج بندوبست به هم وشي او د کور هم. هغه ډیره ساده ښځه وه. د هغه فقیر په خبره یې یقین وکړو او د دوی په کوټه کې یو پټ ځای و چې په هغه زمانه کې به خلکو د مال ساتلو دپاره د غلانو نه پټ ځای جوړولو او هم په هغه ځای کې یې خاوند د هغه 10 روپو تیلې ایښې وه. ښځه لاړه، تیلې یې راخسته او فقیر ته یې وویل، بابا ته رښتیا وې، که زه تاله د 10 روپۍ درکړم نو 100 به راشي؟ د الله په نامه ورکړه، الله به ضرور درکړي، یو په 10 او 10 په 100. د دې خبرې اورېدو سره ښځې تیلې فقیر له ورکړه. 2 ورځې وروستو چې کله خاوند د کار نه راغی او خاوند د خپل عادت مطابق هغه ځای ته لاړو چې کوم ځای به یې تیلې اوښېده نو هغه ځای کې تیلې نه وه. هغه ورخطا شو، هر ځای کې لاس وولو خو تیلې یې مونده نه کړه. هغه په منډه راغی او ښځې ته یې وویل، د روپۍ تیلې چېرته ده؟ ما چې چېرته ایښې وه هلته نشته. څه شوه هغه تیلې؟ هغه 10 روپۍ خو ما یو فقیر له ورکړې. ولې دې ورکړې؟ هغه ویل چې یو په 10 او 10 په 100 کېږي. او تا یې خبره ومنله؟ یا ښځې تا ته پته شته هغه ما څومره په تکلیف او په محنت جمع کړې وې؟ خو ښځې چې جواب ورکو دا خبره لا نه وه ختمه چې ده د خپلې سپلې ته لاس کړو او سپلې راوچته کړه او د ښځې وهل یې شروع کړل. ډېر وخت یې ورباندې غوسه وکړله او ویل به یې، ته خبرې دا 10 روپۍ ما څومره په سختۍ جمع کړې وې؟ هغې نه بعد چې کله به خاوند ته د 10 روپو خبره یاده شوه نو چپلې به یې اوچت کو او ښځې وهل به یې شروع کړل. 3 میاشتې تېرې شوې، د ښځو د وهلو سره یې حالات ډېر خراب شو.
بیا یوه ورځ داسې وشوه چې یو غل د یو ځای نه د سرو زرو او د سپینو زرو طلا پټه کړه او وتښتېدو. پولیس ورپسې و او چې کله د غل د هغې لارې ته ورسېده پولیس ورپسې ډېر نږدې شوي و او غله د خپل ثبوت پټولو دپاره یې هغه تیلې لرې وغورځوله او اتفاقاً هغه تیلا د هغې ښځې او خاوند په صحن کې راولوېده. د لمانځه په ټیم د هغه ښځه د لمانځه دپاره صحن ته ووتله. هلته یې یو تیر غونده څیز ولیدو. هغه چې دی اوچته کړه او چې کولو یې کړه نو په هغې کې ډېرې زیاتې سکې وې د سپینو زرو. بیا یې کوټې ته منډه کړه او خپل خاوند ته یې وویل پاسه کمبخته تا خو زه په وهلو مې راته کړم، راشه وګوره لس په سل شوې و که نه. خاوند چې کله هغه تیلې وکته نو ډېر زیات حیران پاتې شو. دننه پکې سپینو زرو او د سرو زرو سکې وې او هغه دواړه ډېر زیات خوشحال وو. هغه وخت خپلې ښځې خپل خاوند ته وویلو ودې لیدله الله زموږ ته د خپل سخاوت بدله راکړه. رښتیا سخاوت او ایمان کله کله داسې انعامونه راوړي چې انسان یې تصور هم نشي کولی. اوس خو به زموږ کار وشي. او دواړو د سکې شمارل یې شروع کړو. څه مونده تېره شوه او هغه فقیر بیا یو دروازه وټکوله او اواز یې وکړو. کله چې نمونې د فقیر اواز واورېدو نو ښه ډېرې سکې په لاس کې واغشتې او دو ځل د کریه د کور نه بلکې یو ښه علیشان محل نه راووتله او هغه فقیر له یې ښه ډېرې سکې ورکړلې او د هغې نه پس ښځې او خاوند ښه په خوشحالۍ سره ژوند تېرولو او د الله په لاره کې به یې ښه ډېر خرچ کوو. غریبانانو او فقیرانو ته به یې ښه ډېرې پیسې ورکولې. نو دا کهانی مونږ ته دا سبق راکوي چې څوک د الله په لار کې خرچ کوي او د الله په لار کې صدقه کوي نو الله ورله په څو چنده ورکوي. او لالچ، جلدی او غصه همیشه نقصان ورکوي، بلکې صبر، نرمی او بروسه زندگی د خوږو برکتونو نه ډکوي.